اول قدم چې و اول مخکې موږ ول کمیونیکیشن سکلز چې دی درې سټیپه پروسه ده. اول یې میټینګ دی، په دوهم قدم کې راپورټ بلډینګ دی، دریم یې کمیونیکیشن دی. اوس رالو کمیونیکیشن ته. A process by which information is exchanged between individuals through a common system of symbols, signs or behavior. دا یو پروسه ده چې موږ او تاسو د دوه نفرو ترمنځ معلومات شریکوو. یا به د سیمبولو په توسط باندې سیمبول، دا معنی چې مثلا دغه زه فکر کوم په واتساپ موږ تاسو زیاتره استفاده کړی دي. کله چې زه یو چا ته هغه دغه یو سټیکر واسم ته اوښکې چې رابهیږي، دا معنی چې زه خو ابد یم. کله چې زه سټیکر ورته واسم هغه ژبه چې رایستلې دا معنی چې مسخرې کوي. کله چې زه سټیکر ورته واسم چې هغه کې خندا یې، دا معنی چې زه خوشحاله یم. نو د سیمبولو په واسطه باندې، دوهم د ساين په واسطه باندې. ساين یعنی ځینې علامې لکه ترافیکي اشاره. بازار کې موږ تاسو روان یو، موږ تاسو ترافیک نارې نه وي چې ودرېږه هلته مخامخ سره اشاره یې هغه لګېږي، موږ تاسو درېږو. صحیح دی؟ دا یوه اشاره ده. یو چا د زه لاس تاسو کړم اوه راته وایي چې وایي څنګه زه نور ته هم چې ښه یم، فقط ورته داسې کوم. پوهېږي چې زما هدف څه دی؟ یعنې ښه یم. یو چا ته مثلا داسې کوم او ویکټوري معنا چې وایي یوم یا وم ګټله، دا بل رقم معنا وکړي. یو چا ته مثلا دا رقم کړم، غلط کار دی وکړي، بله معنا نه. او که چیرې ګوته داسې ونیسم، یعنې زه ځمه ضرورت لرم. که چیرې ګوته داسې ونیسم، یعنې د دې سوال جواب دې زه در کوم. دا علامې دي. او بل بیهیویر دغه ځان ښکاره کول چې زه مقابل طرف ته څه رقم ځان ښکاره کوم، په کوم سلوک باندې. مثلا هغه راته وایي چې وایي دغه دا پلانکی کار وکړمه، ویې کړه، دا معنا چې یعنې مې کوم. زما بیهیویر د دې نه و چې زه دته وایم چې ویې کړه. زما بیهیویر د دې و چې یعنې مې کوم، خو د درده مې ورته وویل چې ویې کړه. صحیح دی؟ نو په دغه په توسط باندې موږ تاسې معلومات ارائه کوو خلکو ته. Communication is the art of transmitting information, ideas and attitudes from one person to another. وای دغه کمیونیکیشن چې دی دا د معلوماتو، انفارمیشن معلومات، ایډیاز نظرونه او attitudes د چې د سلوک او تبادله ده د یو شخص څخه و بل شخص ته. Communication is the process of meaningful interaction among human beings. دا یو معنا لرونکی انټراکشن دی د خلکو ترمنځ. انټراکشن یعنی چې شي نږدېوالی یا تړون غوندې داسې یو شی دی. معنا لرونکی تړون په دې معنا باندې کله چې زه راځم و یو چا ته وایم چې السلام علیکم جوړ په خیر، دا په دې معنا باندې چې زما د سره انډوالي زړه غواړي، زما ته د سره دوستي زړه غواړي. یا مثلا راسم ودرېږم چېرته لپاره ولاړ یم ته خیرات دی، دا په دې معنا باندې چې زما د څخه بد راځي. په دا خپل اټیټیوډ، په دا خپل سلوک باندې زه دی په دې باندې پوه کوم چې زما ستا څخه ښه نه راځي، خوند نه راکوي په زړه کې. صحیح دی؟ ایټس ایزنس د کمیونیکیشن جوهر څه دی یا شوالی یې څه دی؟ پرسونل پروسس دی، د اشخاصو ترمنځ راځي. تاسو هم اشخاص یاست، زه هم یو شخص یم، چې دا یو پروسه ده چې دا بحث زه تاسو ته تاسو ما تاسو ته وایي occurs between people، د خلکو ترمنځ رامنځته کېږي. دا انسانان دي چې په خپل منځ کې بحث کوي. دا انسانان دي که څه هم هغوی ګونګیان دي، خبرې نه سره کولی، مګر بیا هم یو د بل سر سره خلاصولی شي، اشاره باندې خبرې سره کوي. باډي لنګویج چې موږ ورته وایي. صحیح دی؟ involves change in behavior. دا چې دی دا د یو چا په سلوک کې تغییر راوستونکی یو شی دی. مثلا دوه نفره چې سره جنګ دی، د دې دوه نفرو د دې لپاره چې موږ د دې دوه نفرو ترمنځ جنګ سره ختم کړو، موږ دا نه کوو چې راسو به دا منځ ته یې ورولېږو، یوه ته مو همدا ورواچو، بل ته مو همدا ورواچو. موږ څه کوو؟ موږ حضور ته وایو خیر دی، حوصله وکړه. په چیش باندې؟ په خبرو باندې ورته وایو، په کمیونیکیشن باندې ورته وایو. نو دا د هغو سړي وایي involves change in behavior. د هغوی په بیهیویر کې هغه شاید دا زما خبرې ته توجه وکړي، دا جنګ پرېږدي. یا زه ورته وایم چې فرق نه کوي، پلار ډېر ښه سړی دی. د پلار په خوله باندې کوه، پلار هغه څوک دی چې مور او پلار هغه څوک دی چې تر پښو لاندې مثلا جنت دی. ښه سلوک ورسره کوه، ښه ګزاره ورسره کوه. اوس نو دا خبرې ډېر دا رقم کسان شته چې پر هغو باندې دا خبرو تاثیر کړی دی، د ده په سلوک کې تغییر راوستلی. صحیح دی؟ ورپسې means to influence others. د دې لپاره چې یو څوک د خپل ځان څخه متاثره کړو، که چیرې ښه کمیونیکیشن سکلز ولرو، یو څوک د ځان څخه متاثره کولی شو. expression of thought and emotions through words and actions. د خپلو
فکرونو او د خپلو احساساتو ښکاره کول د لغاتو په واسطه باندې او یا هم یو اکشن وکړو. زه مثلا ماته یو څوک وایي چې دا پلانکی کار وکړمه، زه ورته وایم چې و ویکه. دغه و ویکه په لغاتو کې ما ورته وویل چې و ویکه او په د احساساتو دغه زما ایموشن چې دی په دې کې مې دا ښکاره کړه چې یعنې مې کو زه نه یم په خوشحاله په دې شي باندې. صحیح دی؟ Tools for controlling and motivating people. دا چې دی وایي دا فرضیات دي د دې لپاره چې موږ تاسې ځینې کسان کنټرول کړو، لکه ما چې د جنګ مثال درته او یا یو څوک تشویق کړو، لکه ما چې مثال درته وایي چې موږ تاسې کولی شو چې یو چا ته وایي چې مور او پلار دې ډېر ښه خلک دي، بیخي ښه خلک دي، مور بیا نه پیدا کېږي، پلار بیا نه پیدا کېږي، په مقابل کې دغسې خراب وضعیت مه کوه. دغه خبرې شاید پر هغه باندې تاثیر وکړي، نو موږ کولی شو چې هغه کنټرول یې دغه موټیویټ یې کړو، هم یې کنټرول کړو او هم یې تشویق کړو. It is a social and emotional process. دا اجتماعي پروسس دی او ایموشنل یا احساساتي پروسس دی چې موږ تاسو کولی شو چې د یو چا احساسات راوپاروو. ډېر خلک د رهبران چې په سټیج باندې ودرېږي دا د خلکو احساسات راپاروي. د دې په مقابل کې به زه دا وکړم، د دې په مقابل کې به زه دا وکړم، د دې په مقابل اخر چې د غونډې څخه څوک راوځي به وایي کش کړي د پاک دغه نن ما ته توپک په لاس راس بالا زه په پاکستان وځم، پاکستان کې بالا چې هر څوک په مخ راس زه بالا ولم. په دې خاطر باندې دته دغه رقم خبرې سوي دي د احساسات یې دغه کړي دي راپارولې دي یا دونه دی دغه سوي دي احساسات سوي دي په دې دغه کې په دې شي کې. نو موږ تاسو هم سوشل اجتماعي موږ تاسو د خبرو په واسطه باندې ځانونه سره نږدې کوو یا باس سره کوو. 80% of workplace issues are communication related. 80% دفتري مشکلات چې دي هغه په کمیونیکیشن پورې مربوط دي. که یو چا ښه کمیونیکیشن سکلز درلودي 80% دی په دفتر کې منلی وي، یو څوک به احترام ورکوي، یو څوک به ښه دا مثال ما بله ورځ په دغه کې هم وایه د نارینهو په ټرینینګ کې په شرطي کار باندې تاسې یو شی دغه کوي امتحان کوي، تاسې مثلا په یو فیلډ کې کار کوئ، په یو ساحه کې کار کوئ، په هغه ساحه کې تاسې 0% هم نه پوهېږئ، یعنې په یو ځای کې مثلا سوپروایزر په حیث باندې مقرر شوی مګر د سوپروایزر په حیث باندې 0% هم ته نه پوهېږې، مګر دغه ستا برخورد او دغه ستا کمیونیکیشن سکلز دا ښیي په دغه دفتر کې ته نه بېکاره کېږي. د یوه ځای څخه دې واړوي پر بل ځای به دغه کې پر بل ځای به دې کښېني پر بل ځای یا چې مثلا د دفتر څخه دې ایسته کړي نور کسان درېږي وایي دا سړی مو ایسته کړو ډېر ښه سړی دی، تا به هغه ته پیسې نه ورکړي، تا به هغه ته خیرات نه ورکړي، تا به هغه ته خیر نه ورسېدی، مګر تا به یو ښه کمیونیکیشن سکلز لرلی، تا به د هغو سره ښه سلوک کړی، ښه وخت به دې ورسره تېر کړی. صحیح دی چې هغه سړی بیا ستا دفاع کوي یا ستا پر ځای باندې د نور خلکو په مقابل کې درېږي. صحیح دی؟ خورکۍ ستا سترګې د هغه رقم دي که بیده؟ ښه و بیده بیا فکر کوم وبخښه بیا ښه و صحیح دی و نو دغه بل شاید موږ تاسو ځینې شیان ډېر اورېدلي وي په ساحو کې په راولاړېږي په اوبو باندې مړی سره کوي، پر اوبو باندې مړی سره کړي، په بیلچه یو څوک والی په کولنګ یې والی دا که چیرې دوی سره کښېني باز سره وکړي ښه کمیونیکیشن وکړي دا مړی بیا نه رامنځته کېږي. صحیح دی؟ مګر دوی چې دا سره مخامخ شي ولې چې دا زما اوبه ایده کړي بس خود مې ایده کړي دا اوبه زما اوبه دي خود مې ایده کړي. چې ورته وایي چې وبخښه وروره که نن پرون هم تا زما نوبت تېر کړي یا پرون هم ستا نوبت ما ایده کړې نن هم ستا نوبت وبخښه بیخي عاجل مې په کار بیا یا عاجل ضرورت مې ورته بېرته دا یې دستې درته کوم مګر یا دی ورته وایي خود مې را ایده کړي ستا په څه دي خیرات دی باره په دغه کې جنګ سره پېښ شي بیلچه راواخلي کولنګ راواخلي مړي سره وکړي. زه فکر کوم په دې ساحو کې دا تاسو چې کار کوئ شاید اورېدلي مو یې ځینې شیان دا ډېر پېښ شوي دي او 80% دغه مشکلات په ښه کمیونیکیشن باندې حلېږي، 80% دغه رقم مشکلات په خراب کمیونیکیشن باندې رامنځته کېږي. صحیح دی؟